التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. د پرهیزګارانو لپاره چې د کوم جنت وعده شوې ده د هغه شان خو دا دی چې په هغه کې به ویالې بهیږي د صافو رڼو اوبو او ویالې به بهیدونکې وي د داسې شیدو چې په خوند کې به هیڅ توپیر نه وي راغلی. ویالې به بهیدونکې وي د داسې شرابو چې د څښونکو لپاره به لذت بخونکې وي. ویالې به بهیدونکې وي د صافو رڼو شاتو. په هغه کې به د هغو لپاره هر راز میوې وي او د هغو د پروردګار لخوا بخشش. هغه څوک چې د هغه په باب دغه جنت رسیدونکی دی د هغو خلکو په څیر کېدای شي چې په دوزخ کې به تل اوسیدونکي وي او په هغو باندې به داسې شیدلې اوبه وڅښل شي چې د هغو کلمې به ټوټې ټوټې کړي.